ورشه د پیر بابا دلبار لا ورشه د پیر بابا دلبار لا تل کوه سوالونه کیردګار لا. السلام علیکم ګرانو ملګرو. د جمعې زبرګه ورځ ده 18 اکتوبر د کال 2025 راغلی وو د پیر بابا دربار ته. وی ورشه د پیر بابا دربار ته او تل کوه سوالونه کیردګار ته. او په بونیر کې دی دربار دی علیشان پیر بابا. داسې ډېر منقبتونه دي موږ سره په ریډیو کې. هغه جومات کې ولاړ یو چې کله سیلاب راغی او دا جومات د خټو نه ډک و. الحمدلله جومات هم صفا سوتره شوی دی او دننه بار ښه ټیک ټاک هر څه خدای پاک خپل ځای صحیح کړ. نو دغه جومات دی د پیر بابا چې په سوونو نه په زرګونو خلک راځي او عقیدتمند راځي، دلته منځونه هم کوي، تلاوت هم کوي او ورسره چې کوم دی نو د بابا مزار ته ځي، هلته حاضري کوي، دعاګانې هم کوي. راځئ چې د پیر بابا مزار ته لاړ شو. خسروا ورثه قاصد برثه بابا طبيب ده هر بیمار لا بابا طبيب ده هر بیمار لا تلک غسالنا کیدگالا. پیر بابا ته په خیر راغلی. ډېره شکریه جي. څونه موده پس راغلی پیر بابا سره؟ زما خو وخت لږ شوی دی جي. زه په پیر بابا ته چې کوم دی نو اول په شپږم کې وم، یو خیراتي ټرک راته مونږ یې راوستو د سکول نه. بیا پکې زه په بهاسي کې په مردان کې وم، بیا رالو. بیا په چوراسي کې بلکې 85 کې په باجوړ کې او بل هغه چې کوم دی انا هغه مونږ رالو 2013 کې. اینه پس بیا نه راغلی؟ نه، زما مقصد همدغه و که نه، تاسو خو ما ماشاءالله ډېر ځله راغلي چې 2014 نه پس 12 کاله وشو. نو راځئ د بابا صاحب مزار ته به دننه لاړ شو، دعا وکړو. مبارک دی قبول کړي شادندار پیر بابا دا بلیانو پټوږي کړي نادار پیر بابا. سیلاب راغلی و نو دغه جومات په سیلاب په اوبو کې ډوب شوی و. د پیر بابا علیه رحمت مزار چې دی نو هغه خدای پاک محفوظ ساتلی و او دلته د اوبو هغه چپه یا د سیلاب هغه اوبه چې دی نو دا نه دي راغلي. موږ هم په ډېره موده پس راغلو او اوس نن د جمعې مبارکه ورځ ده نو موږ خو اراده دا کړې وه چې مونځ به د پیر بابا په جومات کې کوو، خو د جمعې مونځ زموږ خدای پاک بل ځای کې په نصیب کې لیکلی او دعا به وکړو خپل ځان ته او د دې بزرګ د دې حق کې به هم دعا وکړو او د الله نه به د بخښنې سوال وکړو د کلهم امت مسلمان ملت نن سبا په یو ازمیښت کې دی چې خدای پاک د دغه ازمیښت نه ټول مسلمانان روباسي او اتحاد او اتفاق د مسلمانانو نصیب شي او دا کم موجود وخت کې چې کم صورتحال دی زموږ د مسلمانانو، که هغه په پاکستان کې دي، که په کشمیر کې دي، که په افغانستان کې دي، که په فلسطین کې دي، نو ټول د یو ازمیښت سره مخ دي. الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. او دا پیر بابا علیه رحمت څنګه چې ملګرو ټولو ته معلومه ده چې د اهل سعادت سره دي. د دوی والد صاحب حضرت قمر علی شاه صاحب د چا مزار چې په افغانستان کې دی او دا د خراسان سلطان مې ورته ځکه وی چې د دې مور بیبي چې وه نو دا د ظهیر الدین بابر خور وه. همایون چې کوم شیرشاه سوري والا ماتې ورکړې وه نو هغه د دې پیر بابا علیه رحمت ترور زوی او د دې والد محترم چې دی نو دا په د همایون په دربار کې د هغه خاص مشیر یا وزیر و. نو هغه غوښتل چې پیر بابا علیه رحمت ته هم چې کوم دی نو درباري لباس واغوندي او د مغولو په دربار کې دی زما په شانتي نوکري. خو د پیر بابا مزاج سره دا خبرې نه جوړېدي ځکه چې دا د الله ولی نو دی هغه هر څه هغه بادشاهي د هر څه پرېښودله او دی بیا چې دی نو
راغله د خپل مرشد په حکم باندې او دې علاقې ته راغله. دلته په یوسفزو کې دوی واده وکړو او بچي مل خدای پاک ورکړه. بیا د ده کله چې د همایون حکومت ړنګ شوی نو د ده والد صاحب او همایون دا ایران ته تلي وو. بیا چې همایون حکومت واخیستو د شیرشاه سوري نه، نو دوی بیا واپس راغل. نو دوی پیر بابا چې بیا کله افغانستان ته لاړه، دوی بیا لاړل خپل وطن ته او مور بیا ته وویل چې یاره دغه شان زما هلته واده م کړی دی، بچي مې م دي. نو بس هغې ورته چې بچی ما بخلی، ما درته خپل پایم بخلی دي، زه چې ستا هلته بچي دي نو ته خپل بچو له لاړ شه. نو دی د پلار قبر له لاړو او واپس راغی. دا بونیر او سوات چې دی نو دلته چې دی د خلکو عقیدې ډېرې ګډې وډې وي. د دې اولیاو کرامو په برکت باندې دلته خدای پاک د اسلام د مزي غځولي دي او خلک اسلام طرف ته راغلي دي. که بونیر دی که سوات دی، یو دورو چې د سوات خلک چې دی نو دا دلته د ناک پرستو مذهب خلکو خپل کړي اور ته سجدې. بیا کله چې دلته کې دغه راغی د ګوتم بوت په خپله سوات ته، نو دې خلکو د خپل مذهب بدش ته راوړلو. نو هغه اثرات په بونیر کې مو دا مونږ چې وایو چې د اولیا که دلته نوی راغلی، دلته خو پیغمبر نه دی راغلی مونږ لکه، نو دا اولیا کرام راغلي دي او ټول د دې افغانستان او د دغه طرفونو نه راغلي دي. که ته وګورې ټول پښتانه دي. تاسو داتا صاحب سید علي حجویري دا څومره اولیا کرام داسې تقریبا د 100 دا مشهور اولیا چې دي دا 100 څلور 50 55 دي. په دې کې د دوه نه علاوه نور ټول اهل سادات دي. یو حضرت می عمر صاحب چې دا په خټه پښتون دی او یو بل حضرت شیخ بابر بابا چې نوم یې علي ګوهر دا په چراټ علاقه دا قسم الخیل کلي کې دي. د هغه نو څو تم خلک میاګیان وي. نو دې خلکو د پیر بابا علیه رحمت دلته د اسلام ډیوه داسې بله کا هغه تر ننه پورې بله ده. عقیدتمند راځي خو زمونږ چونکې د سوال کولو طریقې غلطې دي. مونږ به د اولیاو مزاراتو ته ځو، دلته د الله نور راورېږي، دلته د الله پاک رحمتونه راورېږي. خو که اوس مونږ سوال داسې کوو چې یا پیر بابا زه تاله راغلی یم او زما دا حاجت ته پوره کړه، نو دا کفر دی او دا شرک دی. سوال به د الله نه کوي. خو که ته دې ځای کې وکړې، ګوره اوس په ډیران باندې هم ته سوال کولی شي، په سلیما کې هم کولی شي، میوزیک سنټر کې هم کولی شي، په هر ځای کې کولی شي. د هغې بېل اهمیت دی. خو که تا سوال د الله پاک نه د الله د دین یزبین په دربار کې وکړو، ٹھیک شوه. دا وسیله چې دی که نه، ما د یو عالم نه تپوس کړو چې یو ولی الله مزار له لاړ شي نو هلته به څنګه سوال کوې د الله پاک نه. نو هغوی ما ته وفرمیل چې دا وسیله جایز ده. ته چې د یو ولی الله مزار له لاړ شي او هلته دعا به هغه ته م وکړې، ځان ته به م وکړې. یو خو سنت کومه طریقه چې ده، یو ځل سوره فاتحه یعنې الحمد و 3 ځله سوره اخلاص دا به ووایې. نو بیا به سوال د الله نه چې کوې نو الله نه به سوال کوې، دا ورته ویلی شي چې دا ستا ولیو، دا ستا نیازبینو، د دوی د هغه ښو د نیکو اعمالو په برکت باندې پروردګاره زما دا مسله. نو دا جایز دي. نو دغه شان چې مونږ د اولیاو د مزاراتو له ځو او هلته مونږ کفري او شرک لارې خپلو، نو دې کې د اولیاو کسور نشته. دې کې هغه خلک په قرآن پاک کې دي چې هغه عبادت کوونکي چې د غیر الله نه د بل چا عبادت کوي، خو چې د چا عبادت کېږي نو هغه به هم ورسره په دوزخ کې وي. اوس اولیا خو نه غواړي، انبیا خو نه غواړي، عیسی علیه السلام خو نه غواړي چې دا چې تاسو زما عبادت وکړئ. چې کوم خلک غواړي چې زما عبادت دې وکړي شي نو هغه به په جهنم کې وي، او چې کوم نه غواړي بیا هم مونږ د هغه عبادت کوو، نو مونږ ځان له خپل ګور. دا مونږ د پېښور نه زه راغلی یم، زما حاجي اسلم نامه ده، ریډیو پاکستان سره مې تعلق دی. په دې یوټیوب کې مې چینل دی لالونه حاجي اسلم آفیشل. ډاکټر محمد شیرین صاحب د سینې د رنځونو سپیشلیسټ ډاکټر د صوابیانه، ډاکټر امان صاحب دا موږ د صوابیانه راغلي. ډاکټر صاحب د حضرت پیر بابا په مزار ولاړ یې څه محسوسوي؟ بس تاسو خپله پته ده چې دا یو نوراني ځای دی جي، او زما خو تا ته مې چې دا تقریبا 5م ځل شو دې ځای کې زما حاضري راځي. نو دا خو د خدای پاک داسې خلک دي چې د دوی کوم سوالي نه هغه الله قبول کړی دی.
گفته او گفته الله بود گرچه از خلکوم عبدالله بود د ده د خولې نه ده خو گفته او گفته الله بود دی چې کوم خبره کوي هغه خبرې چې کوم د الله د ذات خبره یې نو دا خو تاسو ته پته نوراني ځای دی د کومې زمانې نه د خیره دا دغه دی د دې په راتلونکو کې په دغې کې تر نن تاریخه پورې کمی نه دی راغلی خلک راځي زیاتېږي خو خوشحالي پکې دا ده چې مخکې پکې هغه ملنګانه دا دغه به ناست وو لویه ډپه وه هغې به هغې ناست وو تا به په هغې پیسې بیا به دې نو هغه شی ته ختم شوی دی الحمدلله دا ښه خبره ده وخت سره سره دا ډېره مننه ډاکټر صاحب دغه خو زموږ د خلکو کمیلمي وي چې فلاني بابا له لاړ شه لکه پیر بابا له خلک راتله زانګو کې ماشوم نه کېږي زانګو دا یا د چا واده نه کېږي په زانګو کې جوټه وخوره دغه زموږ هغه عقاید دي خو بعضې کارونه داسې وي چې هغه موږ کفر او شرک ته وباسي نو د هغې نه به موږ ډډه کوو نور د اولیاء او مزاراتو له تلل هلته د الله نه سوال کول هغې ته هم دعا او بیا هغه په وسیله الله رب العزت ته پیش کول چې یا پروردګاره د دې نیکو اعمالو په برکت باندې خدای پاکه زما دا کوم مسله دی دا د خدای پاک وکړي دا جایز خبرې دي تاسو هم ډېره مننه دا ملګري وګوره ټول واخله یار چې تاسو زموږ دې خبرو ته غوږ کېښو او که څه داسې خبره زموږ د خولې نه وتي یا هغه عقیدتمند چې د هغې هغه ته لږ نغه رسېدلي درد رسېدلي موږ بخښنه غواړو موږ هغه حقایق بیان کړ چې کوم موږ ته زموږ دین او مذهب ښودلي دي چې څه به کوئ نو الله دې تاسو له مجر درکړي الله دې د بابا درجات نور اوچت کړي او دلته چې څوک راځي د چا په زړه کې څه مراد وي نیک وي نو هغه دې الله رب العزت پوره کړي ډېره مننه جي خیال چرته نشته بې مثال ډېر زیبا دی ګل دلبر ګل دلبر د پیر بابا دی دلبر چمن دستا بهار گلشن دستا دلیر وطن دستا خوشبیه د شمسیات دل پذیرا بابا جاتم تیرا بابا خوشبیه د شمسیات دل پذیرا بابا جاتم تیرا تب نیر دے او دب دب نیر دے ورزی تو تیان لگا گلزار لا ورزی تو تیان لگا گلزار لا تل کا وصال لا کی دیگار لا جاڑم جاڑم لا قبضان پیر بابا دیر غم کما دیوان سر گردان پیر بابا